السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راځه دوستان نن سره یو هغه یو څو شعرونه شعر کوو د مسافرو دپاره. راځئ ویډیو را سره پوره وګورئ، ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ، زموږ د پیج سره لایک کړئ، زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري ضرور سبسکرایب کړئ، داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې رسي. نو راځئ ځو د ویډیو طرف ته، ویډیو شروع کړو. مسافر ته یو شعر ډالۍ کومه، دا مې د خپل نوشیر مباشا په دو باندې لیکلی و چې هغه ډېر کم عمر کې بار ملک ته لاړو د غریبۍ د لاسه. شعر دی چې تنکي بچي د مور د غېږې بې د یوې غریبي، تنکي بچي د مور د غېږې بې د یوې غریبي، ډېر ظلم کوي غریبي په چا ارامه شه. د چا په خونه چې یرغل کړي، د زمانې هوښیار پاگل کړي، په ژوند جزیات یې پردي خپل کړي، د زړه ماڼۍ د سترګو رپ کې ورانوي غریبي، ډېر ظلم کوي غریبي په چا ارامه شه. ډېر په خوارو بچي لویېږي، مور ورته ډېره خوشحالېږي، سهار ماښام ترې نظارېږي، د زړه تیکې د مور د زړه نه پرې کوي غریبي، ډېر ظلم کوي غریبي په چا ارامه شه. کور کې ژوند لکه د خان وي، په مور او خویندو باندې ګران وي، پلار پې هر چا نه مهربان وي، د بدې ورځې بل وطن ته ورلېږي غریبي، ډېر ظلم کوي غریبي په چا ارامه شه. پلار یې مجبور شي ځان کردار کړي، دوبی مسقط ته یې تیار کړي، او بیا د ویزې انتظار کړي، د توپ په وخت خاندان واړه جړوي غریبي، ډېر ظلم کوي غریبي په چا ارامه شه. او چې بهر لاړ شي مسافر شي، واړه غمونه یې په سر شي، ورته وریاده روژه اختر شي، ګلابي مخې ورځ په ورځ توروي غریبي، ډېر ظلم کوي غریبي په چا ارامه شه. او ستوړی ستومان راشي د کاره، ډوډۍ په خپله کړي تیاره، کله وده شي په نهاره، او چې کپړې وینځي رڼې اوښکې تویوي غریبي، ډېر ظلم کوي غریبي په چا ارامه شه. او په مزه پوی د ځوانۍ نه شي، د کال نه اوږده یې هره شپه شي، چې خپل پردی یې را په زړه شي، دننه زړه یې تنهایۍ کې سوځوي غریبي، ډېر ظلم کوي غریبي په چا ارامه شه. او ورکه دنیا نه غریبي شه، لږه اسانه زندګي شه، په خپل وطن مو خوشحالي شه. ما له یکشا ته خپل حالون را یادوي غریبي، ډېر ظلم کوي غریبي په چا ارامه شه. دوستانو دا ویډیو تاسو کته مسافر دپاره څو شعرونه ډالۍ کړي، او څوک هم مسافر الله دې تل خوشحاله آباد ساتي. دوستانو که زموږ دا ویډیو هم خوښه شوي وي، خپل ملګرو سره شیر کړئ، زموږ دا پیج سره لایک کړئ، زموږ کوم یوټیوب چینل چې دی ټیکنیکل بونیر کا پای باندې څوک دا ویډیو ګوري، په لومړي ځل زموږ چینل ته راغلي، نو ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې در رسي.